ما میگیرم. خواه خوب هستین؟ جور هستین، بخیر هستین، تکل هستین. زنده باشین. تشکر از اینجا میوه خشک آورده سودا میکنم. کجا از کراچی تان بخیر. کندوز از کندوز سودا میکنم. از کندوز میارین دیگه کراچی تان جای. جای تان ده کجا است؟ از کندوز است. از کندوز. تقریبا موږ پلار وخت دغه وخت راغلی دی، تقریبا شل 15 کاله کېږي. تقریبا دلته کاروبار شروع کړی دی. انشاءالله کارونه ډېر ښه صحیح کارونه دي. بس کارونه هم دلته فعلا ښه روان دي. د کوم ولایت اوسئ تاسو؟ زه د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ څخه یم. د ګوډې نرخونه څنګه دي؟ ګوړه خو سږ بل کال په نسبت سره لږ کمزورې ده. نرخونه انشاءالله ښه دي. د خپل وطني ګوړه چې ده د دې نرخونه څه نه څه ګران دي، خو لیکن ګوړه ښه ده، هغه اصلي شی دی. او کوم چې بهر نه راځي هغه لږ غونډه کیمیکلز لري. سلامونه ګرانو هیوادوالو. دا ځل په یوه نوې خپرونه کې زه اقبال میاخیل تاسو ته د جلال آباد ښار د ډنډ غاړې د ساحې تازه حال او احوال درکوم او تاسو د افغان لوک یوټیوب چینل لیدونکي یاست. هیله ده چې خپرونه تر پایه پورې راسره وګورئ او راسره په خپرونه کې ستړي نه شئ. تاسو سره په دغه خپرونه کې د خپرونې لومړی ګډونوال غږوم او هیله ده چې راسره ستړي نه شئ او خپرونه تر پایه پورې راسره وګورئ. السلام علیکم ورحمة الله. خیر شکر دی الحمدلله خیر. صحت هم ښه ده؟ په خیر الحمدلله شکر دی. کراچۍ به ستاسو خپله وي؟ همدا و چې مې و کاروبار هم دی نو. کاروبار هم د وچې مېوې دی ډېر ښه. کاروبار نه خپل څومره راضي یاستئ؟ الله شکر دی الحمدلله. بس راضي نو خپل ورځنی مشکلات به حل کېږي. ډېر ښه. په دغه میوو کې تاسو سره کوم میوې د هېواد د داخل نه دي؟ کوم میوې تاسو سره داسې میوې دي چې د بهر نه راځي؟ نو زیاتره میوې د افغانستان خپل یو شکر دی الحمدلله. ډېر میوې خالي دغه پیستا او ګاجر دی د ایران او دغه نه راځي، ویتنام نه، هند نه، نور دا ټول افغانستان خپل میوې دي. افغانستان خپل دي. مننه. هغه میوې چې د خارج نه راځي یا د هېواد نه د بهر کوم ځایونو نه راځي، په هغه دغه میوو په نسبت چې د هېواد کې داخل جوړیږي او په داخل کې تهیه کېږي، د هغې سره په ریټونو او نرخونو کې کوم ذره تفاوت لري یا نه لري؟ دومره تفاوت نه لري. لکه د افغانستان خپل میوه ډېر کوالټي لږ ښه ده. هغه څه چې دا کوالټي لږ کمزوري که نه، خوند ذایقه لري. افغانستان خپل میوه ذایقه او خوند ډېرې پکې او ذایقه لږ د ذایقې په نسبت. او په نرخونو کې بیا کوم نرخونو کې دومره تفاوت نه لري. نو بیسته د افغانستان بیسته له ښه بیسته ګرانه ده، خارج نه ارزانه راځي. د افغانستان میوه ریټ ټیک دی، قیمت دی. د افغانستان خپل میوه ښه میوه قیمت لګي. تاسو چې د خپل د کاروبار د خاطر دا کوم میوې کوم څه چې تاسو خرڅوئ پلورې کوئ، دا څوک چې تاسو بیا خپل د کوم ځای نه پیرئ؟ همدغلته کوم عمده فروشیانې دي یا تاسو د کابل نه یا نورو ولایاتو نه خپل دغه کوچني د کاروبار کوم ځای چې دی دې ته راوړئ؟ شکر دی الحمدلله. دلته هم تجاران شته دی او زیاتره میوې کابل نه هم راځي، خو دلته تجاران ډېر لکه کابل برېټ نرخ دلته راکړي هم دلته الو دلته. یعنی تاسو به د بازارتیا نه هم خلاص هستئ او خپل په هېواد او خپل په ولایت کې به تاسو میوه اخلئ. مننه. هیله ده چې ستړي شوي راسره ونه اوسئ او ګرځو به د ښار نور احوال به هم د لیدلو سره شي. موږ سره به شی وخورو که نه. الله خوشحاله هېوادوالو دا یو تن د وچې میوې پلورونکی او ګرځو به د جلال آباد ښار ډنډ غاړې په نورو ساحو کې او د نورو خلکو سره به مرکې کوو. السلام علیکم. خوب هستین؟ سرتان خوب؟ بخیر. ما میگیرم. خوب هستین؟ جور هستین، بخیر هستین، تکل هستین. زنده باشین. تشکر از اینجا میوه خشک آورده سودا میکنم. کجا از کراچی تان بخیر؟ کندوز از کندوز سودا میکنم. کندوز میارین دیگه کراچی تان جای؟ جای تان ده کجا است؟ از کندوز است. از کندوز اینجا با آدم میاریم سودا میکنیم. خب شما تو جای بفروش ندارید و عمده مفروشید سر مردم؟ خب بسیار خوب است. کاروبارتان چقدر راضی هستید؟ خوب است، بسیار خوب است. کندوز دیگه باز دوجه شما از باغ و از اینجا میگیرین یا دوجه از عمده فروشن؟ باغا میگیریم، دکاندارا میگیریم، باغا میگیریم.
نرخه شقه از نسبت به نگران در قندوز کم است یا دیجا کم؟ یک سیر 100 روپیه یک نیم 100 روپیه 100 روپیه غریم میکنن. نه شما باز در یک دفعه که از کندوز تا ویجا مین چقه مال میوه خوش کرده ایجا میارین که از خاطر فروش مثال اگر 100 کیلو چقه میارین؟ 50 بوجی 60 بوجی 70 بوجی اینم رقم میاره. و باز در چی می بار میکنین میارین؟ موترای اینم 580. 580 فکر نکنم که دیجا باشه. اینجا نه اوجا اینجا ادای شیرانی تسلیم میکنه. خوب بسیار خوب. از زوجا که تا اینجا میارین چقدر وقت در بر میگیره که تا او مواد شما تا اینجا برسه؟ اینجا یک 5 روز میرسه. خود 5 روز مواد. تشکر، زنده باشه. اجازه تان، خداحافظ. د ډنډ غاړې د ساحې نورو سیمو ته به هم ګرځو او د هیوادوالو سره به مرکې کوو. هیوادوالو کې دغه ورور موږ سره ډېر وخت نه ولاړ. السلام علیکم. خاص دی وروره، صحت هم ښه ده، بخیر ساعت هم تېر ده. مننه وروره. تاسو چې دلته څه مصروفیت لرئ، څنګه ښار ته راغلي؟ ښار ته راغلی و د ملګرو ویلې د کلب سامان اړو جیم سامان. ښه تمرین شروع کوئ؟ بخیر. وزن کموئ؟ هو. کوم تمرین شروع کوئ تاسو؟ جیم ته؟ هو جیم ته. په کوم کلب کې تاسو غواړئ چې جیم شروع کړئ، سټارټ وکړئ؟ غواړو جیم 2 کې. فکر کوم جیم 2 خو د دې ساحې نه لږ زره لرې ده. داودي سره ده. داودي سره کور به هم کېدی شي ستاسو هماغه؟ الفت مینه کې کور ده هملته. ډېر ښه ډېر ښه. کسی کې به د جیم سامان وي، فکر کوم هغه به د ښار اخوا د ساحې لغمان اډې کې به یې هلته ورځو چې راتلو تاسو مولې دی مال راځئ ملګرو ته مې دې سره به لږ مرکه کوو. بس مننه وروره، ژوندی اوسئ، خوشحاله شولو په لیدو باندې. مننه، قدرمن شئ. راځئ دوستانو چې د نورو خلکو سره مرکې ولرو د پروګرام په دغه برخه کې. السلام علیکم وروره، ښه یاستئ؟ صحت هم ښه ده؟ دلته څه کاروبار کوئ تاسو؟ لاسګاډي چلوئ؟ او د ښار په کومه ساحې کې تاسو لاسګاډي چلوئ؟ بس د ډنډ غاړې سره وړو کوڅه کې او تالاشۍ چوک سره موږ چلو. ښه مننه. د کاروبار نه دې راځي؟ بس شکر دی خیر گزارې کوي. السلام علیکم قاری صاحب، خیر؟ سلام وروره، ښه جوړې بخیر. مننه، ژوندی اوسئ. تاسو فکر کوم د پلیو کاروبار کوئ د دغه؟ خپل کار نه څومره راضي یاستئ او څومره خوښ یاستئ د خپل کار نه چې هره ورځ تاسو راځئ زحمت وباسئ، د هغې هغه نتیجه او ثمره ګورئ تاسو یا نه ګورئ؟ شکر دی الحمدلله، ښه شکر دی. هغه د ورځې منځري به هم پکې روان وي؟ الحمدلله ښه دی، شکر. بس ډېر ښه. څو رقمه پلي تاسو سره دلته شتون لري د خرڅلاو لپاره؟ یو 3 رقمه پلي شته. ریټونه یې څه دغه دي، کم جیګ دي ټیټ دي، څه رقم ریټونه دي تاسو؟ دا د وطني ارزانه دي، دا په من 800 و 900 روپۍ خرڅوه. هندي چې دی 900 پورې ورکوو. هندي د وطني په نسبت ریټ جیګ دی. او د هند نه 10 روپۍ فرق راځي. یو بورې کې بیا څو 9 کیلو 9 منه پکې یو بورې کې 9 کیلو کې 10 افغانۍ فرق راځي. ښه ډېر ښه. نو کیفیت به هم طبعا ښه نو چې ریټ کې جګي ډېر فرق لري. او دا د هند نه چې راځي تاسو بیا خپله داسې کوم څوک لرئ د خپل د کاروبار د برخې نه یا کوم د نورو هم د فروشانو تاسو بیا خپل مال ځان ته دلته راوړئ؟ نه د فروشانو نه خپلو دلته راوړو. ښه بس ډېر ښه. د خدای پاک نه ستاسو کامیابي غواړو او مننه چې زموږ سره مرکه وکړله. خدای په امان. ژوندی اوسئ، ژوندی اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ. راځئ هېوادوالو د ښار په دغې برخه کې لږ به درسره کېدم، یو 2-3 دانې به ستاسو د خاطره واخلم. ورور چیرته روان یې؟ ورور با چېرته نه چې بس ښار ته راوتي چکر یې وو. سودا دپاره راوتي یاستئ ښار ته؟ نه مړ همداسې چکري راوتم. چې کاروبار کوئ، کور هم دلته نزدې ده چې دلته راغلي یاستئ، څه حساب؟ نه ولا دلته کاروبار کوم.
څه کاروبار کوي تاسو؟ د انفورم شرکت هم دی انفورم شرکت کوم ځای کې؟ د میسلم پلازې شهر. کوم خدمات وړاندې کوي تاسو په خپل شرکت کې؟ موږ په خپل شرکت کې لکه بیګونه، د مکاتبو جامې، هوټلو لپاره لباسونه، کارخانو لپاره لباسونه، دا شیان دي. فکر کوم یونیفورم به وي. یونیفورم دی. زه په اوله کې غلط پوه شوم. یونیفورم شرکت او د انفورم شرکت. خپل د کاروبار نه تاسو څنګه راضي یاست؟ لکه څنګه په دغه سیمه کې نورو هیوادوالو موږ سره چې په خپلو مرکو کې وویل چې د خپل کاروبار نه ډېر راضي یاستو او خدای زموږ پیر زیات دی. تاسو د خپل کاروبار نه راضي یاست؟ موږ هم د ښه ډېر راضي. بس مننه. په دې هیله چې زموږ ټول هیوادوال خپل له کارونو څخه راضي اوسي او خپل له کار څخه خوښ اوسي او په آینده کې د خپلو ټولو هیوادوالو لپاره د بریا هیله لرم. مننه. په اجازه مو وروره. خدای په امان. د نورو هیوادوالو سره به هم مرکې ولرو په دې هیله چې را سره په دغه مرکو کې ستړي نه شئ. کوم د ډنډ غاړې د ساحې نه به لږ ذره لرې لاړ شو او د خلکو سره به لږ په بله ساحه کې هم مرکې وکړو. د ډنډ غاړې د ساحې نه په 2 مترۍ کې دې خوا ته راغلو او د نورو هیوادوالو سره به په دغه ځایونو کې مرکې ولرو. نو په لومړي قدم کې کاکا سره به یو مرکه ولرو. السلام علیکم کاکا. وعلیکم سلام. خاص ته صحت مو ښه ده؟ قلالي ده. په خپل کاروبار کې مصروف یاستئ چې په عذاب مو نه کوم؟ نه نه په عذاب دي. مننه کاکا جانه. تاسو سره فکر کوم تنا پلي دي او چارمغز هم دي تاسو سره. نو دا پلي تاسو د کوم ځای څخه راوړئ؟ دا به زموږ دلته اخلو هند نه راځي، دلته بټونو کې پخېږي بس او بس. د هند نه راځي تاسو بیا دلته د نورو هم د فروشان دا اخلئ. ښه ډېر ښه. نو تاسو سره څو رقمه پلي دلته وجود لري د پیر دپاره؟ دلته موږ 3 قسم لرو. لکه یو ځای د لغمان دی، یو ځای د ګنګوري پلي دي. یو افغانستان کې 4-5 رقمه پلي لرئ. هندي دي. د هندي نرخ فکر کوم هلته موږ ته یو بل ورور ویل هغه زیات دی. و هغه 900-900 روپۍ دي من په 900-900. او د افغانستان چې په افغانستان کې تولید شوي او د ټولو نه د افغانستان د محصولاتو ښه پلي هغه په څه ریټ کې دي؟ هغه 800 روپۍ. تقریبا 100-150 روپۍ فرق لري د هندي پلیو سره. په افغانستان کې بیا هغه کم چې ریټ یې کم وي د هغې څه نرخ دی؟ هغې 600 روپۍ. دا بیا ټول پاخه پلي دي؟ او هغه بس غټ پلي د هلمند نه راځي دغه پلي. ښه د هلمند نه راځي، یعنې د افغانستان ښه پلي د هلمند د ولایت پلي دي. مننه کاکا جانه. هیله ده چې را سره ستړي شوي ونه اوسئ. د کوم ولایت اوسئ تاسو؟ زه د کونړ ولایت نرنګ ولسوالۍ څخه یم. د کونړ ولایت فکر کوم د دې خوا نه چې ځي درېیمه ولسوالۍ راځي نرنګ. درېیمه ولسوالۍ اول څوکۍ ده، اول نورګل دی، دویم څوکۍ، درېیم بیا نرنګ دی. زه هم لږ بلد یم. د ګوډې نرخونه څنګه دي؟ ګوړه خو سږ کال بل کال په نسبت سره لږ کمزورې ده. ریټونه یې جګ دي او اخیستونکي لږ کمزوري شوي دي. خپل وطني ګوړه چې ده د دې نرخونه څه نه څه ګران دي، خو لیکن ګوړه ښه ده، هغه اصلي شی دی. او کم چې بهر نه راځي هغه لږ غونډه کیمیکلز لري، خو هغه بیا د نورو پر ریټونه هم کمزوري دي، خو د خپل هیواد ګوړه ښه ګوړه ده، خاص کر د کامې ګوړه. بس موږ به هیوادوالو دغې فرهنګ ته ډېر کار کوو چې تر څو زموږ د خپل هیواد او د خپل هیواد تولید او محصولات په ټولنه کې رایج کړو او د خپل هیواد محصولاتو ته کار وکړو تر څو زموږ هیواد په ځان بسیا شي او د اقتصادي او نورو تولیداتو د وجې نه خپل هیواد خودکفا اوسي. ستاسو څخه مننه وروره چې موږ ته مو وخت راکړه. مننه ستاسو څخه. مننه. قدرمن شئ. په اجازه مو وروره. خدای په امان. څنګه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ الحمدلله. نوم مبارک کوم راته ووایئ. نوم مې شعیب سادات. د کوم ولایت؟ ننګرهار ولایت. ننګرهار ولایت. د کومې ولسوالۍ؟ بېسود ولسوالۍ.
څنګه یاستئ تاسو د کومې سودا اخیستلو دپاره راغلي یاستئ یا په ښار کې کوم دکان لرئ تجارت لرئ خپل سودا لپاره راغلی سودا کوئ او سودا د کومه سودا اخلئ تاسو څه سودا د خاطره کور سودا اخلو وچه میوه اخلو وچه مېوې د خاطر مننه او مکتب زده کړې تحصیل تر کوم سره پورې تحصیل کړی الحمدلله دولسم هم خلاص کړی دا او د انګلیسي کورس څخه هم فارغ یم کوم کورس څخه انګلیسي پیغام انسټیټیوټ څخه فارغ یم مننه وروره چې موږ ته مو وخت راکړه قدرمن مستم ښه ژوندی اوسئ سلامونه هیوادوالو دا ځل د یو بل ورور سره مرکه لرو چې فکر کوم دا ما خو داسې خاص ونه پېژندل هر یو بیل بیل پېژنم ما خو داسې پالي دی وروره پالي دی ته پالې دا د هغه مهاجرین چې د پاکستان نه دې خواته راغلي د هغوی د نوښت کړی د مخکې نه جلال آباد ښار کې دا ول مخکې نه دی دا تاسو څومره وخت کېږي چې په دغه کار او په دغه چارو باندې بوخت یاستئ وروره دا کار اوس شروع کړی دی تقریبا یوه میاشت کېږي او مخکې غټ ګاډی را سره دی ټیلر ټیلر چې بنده ده نو بندش لارې د بندش د وجې بیا دا کار شروع په دغه کار نه تاسو څومره راضي یاستئ چې خرڅلاو هم شته پیرودونکي راځي تاسو څخه پیر کوي الحمدلله د الله نه ډېر راضي یو بس خپله مزدوري پکې هغه کوو الحمدلله 200 300 350 بس دغسې پاتې کېږي الحمدلله ډېر د الله نه راضي یم په خپل کار کې چې خپل کار کوم بس بل چاته نه غنی بس دغه د شکر کلمه دا زموږ او ستاسو په ژوند کې ډېر رول لري چې که کاروبار هم وړوکی که غټي او چې مونږ پکې داسې عاید ولرو چې خپل هغه فامیل نفقه پکې برابره کړو او شکر پرې وباسو نو مونږ به انشاءالله په خپل ژوند کې کامیاب اوسو د ورور څخه ډېره مننه چې مونږ سره یې مرکه وکړل السلام علیکم دا ځل راغلو یو دکان ته چې د کاکا څخه د محصولاتو د پیر په برخه کې او د دوی د تجارت د چلېدو او د نه چلېدو په برخه کې د کاکا سره مرکه ولرو نو هیله ده چې تر پایه پورې را سره واورئ او را سره پکې ستړي نه شئ السلام علیکم کاکا جانه حت موخه ده په خیر استئ قراري ده بخیر ورځ ښې تېرېږي ژوندی اوسئ مننه تاسو خپله د همدې ننګرهار ښار اصلي اوسېدونکي یاست یا د کوم بل وله موږ د لوګر اوسېدونکي یاستو د لوګر نه نو څنګه تاسو داسې یو د کاروبار ذهنیت ترلاسه کړ چې ننګرهار ښار ته راشئ او دلته خپل بزنس او تجارت ته وده ورکړئ بس دا تقریبا زموږ پلار وخت هغه وخت راغلی دی تقریبا 15 کاله کېږي تقریبا دلته کاروبار شروع کړی دی انشاءالله کارونه ډېر ښه صحیح کارونه دي بس کارونه هم دلته فعلا ښه روان دي انشاءالله خپل کاروبار نه یعنې راضي یاستئ تاسو الحمدلله راضي هستم دا ممیزونه د افغانستان دي خارج ته لیږدول کېږي او د خارج ته لیږدول کېږي لکه سره ممیز شنه ممیز دغه ټول خارج ته ځي امکان لري چې دا ډېر قیمته شوي هم دي او ډېر زیات ریټونه جګ شوي دي بس دلته چې چاته وایي بس په خرید کې وسه نه رسېږي دغسې حساب او دا چې ممیز قیمت دي نو دا هغه د دې په حساب باندې چې لږ زره په هغې کې جګه میوه ده نو بادام دي پسته ده چې تاسو سره شته کاجو دي نو چې د ممیز ریټونه شي د هغې ریټونه به خامخا هغه به هم زیات شوي خو کال لري کاجو مخکې پروس کال سږ کال ډېر ارزانه دی کاجو کیلو 950 روپۍ ښه کاجو د هندي څه لغه نه باندې نه وي او بادامونو پورې مختلف بادامونه د کیلو په 400 تر 700 تر 600 تر 800 پورې بادامونه ګډوګ والا بادام او د بادام او کاجو د خپل هیواد محصول دی یا د نورو هیوادونو څخه راځي بادام چې ده دا د خپل د افغانستان دی او کاجو چې دی د هند نه راځي کاجو د هند نه راځي او یعنې د کاجو نرخ بیا هم لږ زره جګ دی نه فعلا پروس کال نه سږ کال ډېر ښه دی د پروسه کال څه نرخونو کې چلېدل کیلو په 800 روپۍ کاجو سږ کال په 950 روپۍ هغه کاجو چې هغه نه باندې نه وي او تاسو سره داسې اوس وخت کې دکان کې تاسو سره تر ټولو ګران ترینه او قیمت ترینه میوه به کوم یو وي تاسو سره وچه میوې کې سره وچه میوې کې جلغوزي قیمت چې 1 کیلو جلغوزي په 2000 روپۍ باندې 1 کیلو او چې د عمده په حساب بیا تاسو خرڅوئ یا عمده تاسو نه لرئ دا خو موږ پرچون حساب دی د عمده حساب نه ښه نو د خپل کاروبار نه یو څه اندازه خو راضي یاستئ یعنې وایي نه الحمدلله که راضي یاست خو مقصد یو خبر ده چې دغه موږ ته دومره کاروبار نه وي د کراچۍ لاس نه په ازاد وي
مخکې دا غربۍ مسته کړې د دې لپاره مو ته ډېر سهولیت پیدا شوی دی چې ښه وطن په قرار دی او مخ هم خلاصې دی چې دا کراچیګانو ډېرې موږ ته مخې بندې کړې وې غربۍ زموږ مخ ته ښاروالۍ لګولې وې او دا غربۍ اوس ایسته کړې موږ مخ ښه خلاصې دی انشاءالله خلک ښه راځي کاروبار ډېر ښه د الله نه راضي بس مننه په دې هیله چې کاروبار مو لا پراختیا پیدا کړي او تاسو سره د نفقې د پیدا کولو په برخه کې ډېر کومک وکړي. تاسو هم ډېره مننه چې موږ سره مننه چې موږ ته هم وخت راکړی. خیر اوسه. اجازه خدای په امان. دا ځل د یو بل دکاندار سره مرکه لرو نو ګورو چې دا ورور خپل کاروبار نه څومره راضي دی. السلام علیکم وروره. ژوندی اوسې مننه. که اول سر کې مو ځان هیوادوالو ته معرفي کړی. نوم حفظ الله. مننه. د تاسو سره فکر کوم هماغه وچې میوې دي او د خپل کاروبار څخه څومره راضي یاستئ؟ شکر ډېر ده راضي و کاروبار نه شکر کاروبار ښه ده. تاسو سره نو څو رقمه میوې به تاسو سره وي؟ د وروره داسې اندازتن دا شل دېرش رقم به یې څلوېښت رقمه شل دېرش رقمې او د دې بیا خرڅلاو څومره دی؟ ډېر خرڅلاو یې کېږي یا نه؟ که ښه یې ګزاره کوي ښه ده. هغه د عامه اصطلاح باندې هغه د ورځې مصرف مو وباسي یعنې او شکر ده کار د هغې نه اضافه کېږي؟ نه ښه ده کار روان ده مصرف ښه کېږي. تاسو سره نو د که د کشمشو په باب راشو تاسو سره دا یوازې کشمش څو رقمه زه ګورم نو د دې به ریټونه هم مختلف وي؟ نرخونه مختلف د جنسونه مختلف شپږ رقمه سره تاسو څو رقمه کشمش لرئ تاسو د خپله د هیواد محصولات دي یا د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته واردي؟ نه دا داخلي ده یو کاجو پیسه خارجي نه ټول داخلي ده. کاجو او پسته او د هغوی نرخونه څنګه دي؟ دغه 200 او شپږ نیم سوه نرخونه ده. کاجو 200 ده پسته شپږ نیم سوه راځي. شپږ نیم سوه. نو مزدوري بیا تاسو ته کوي پکې؟ ښه ده ګزاره کوي یا څه یا کېږي. بس زمونږ مطلب همدغه دی چې زموږ هیوادوال د خپل کارونو څخه راضي اوسي او د هیواد په ځان باسیاینې پر لور یو بل ګام پورته کړو. مننه له تاسو څخه چې موږ سره مرکه وکړه او موږ ته مو وخت راکړ. اوس کله سره ژوندی اوسئ. په اجازه مو خدای پاک. هیوادوالو زموږ خپرونه تر همدې ځای پورې وه او هیله ده چې په خپرونه کې را سره ستړي شوي ونه اوسئ او هیره مو نه وي چې چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، شیر کړئ او تعقیب کړئ. مننه د ملتیا څخه مو د یو آباد او سرلوړي افغانستان په هیله. خدای په امان.